ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د لارښوونې پر بنسټ د ریاست الوزرا د مالیه او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري له لورې په مزار شریف ښار کې د 2200 تازه راستنې شوو کورنیو ته د غنمو او نغدي پیسو د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به تازه راغلو کډوالو ته ځمکې هم وویشل شي. قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت پر بنسټ په مزار شریف ښار کې 2200 کډوالو کورنیو ته د غنمو او نغدي پیسو د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. د بلخ ولایت مرستیال والي د تازه راستنو شوو کډوالو وضعیت ته د رسیدنې په برخه کې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د شفقت او مهربانۍ ستاینه وکړه او دا اقدام یې د کډوالو د ستونزو د کمولو لپاره یو ښه او اغیزناک ګام وباله. امارات اسلامی از کلان تا خرد همه مسئولین به خدمت ملت، به خدمت مهاجرین، به خدمت مردم هستند. انشالله که همگی شما ای را میدانین. از خاطر که اینا اینجا حضور داره، امروز به حضور ما و شما حضور حاضر هستند، اینجا توزیع به دست خودشان میکنند. ورته مهال له مرکز څخه راغلو مسؤلینو وویل چې دا مرستې هغو کډوالو ته ځانګړې شوي چې له ګاونډیو هیوادونو راستنې شوي دي او اسلامي امارت هڅه کوي څو د ژمي په موسم کې د دوی لپاره ورته لازمې مرستې برابرې کړي. د دوی په وینا شاوخوا 80,000 کډوالې کورنۍ په ټول هیواد کې د دغو مرستو تر پوښښ لاندې دي. همدارنګه ټینګار وشو چې اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تل هڅه کوي څو د کډوالو د وضعیت د ښه والي لپاره لازمې برابری کړي. یک فیصله که از طرف امیر المؤمنین صاحب حفظه الله صورت گرفت می بود که ما در حدود 80,000 فامیل، شاید در هر فامیل ممکن 10 نفر باشد، ممکن 8 باشد، ممکن 5 باشد، در تمام افغانستان در حدود 80,000 فامیل ما در گام اول انشاءالله کمک می رسانیم و بخش عظیم این کمک از طرف بودجه خود امارت اسلامی افغانستان است. ما که امروز در این محفل حضور داریم، این محفل افتتاحیه کمکیه هستند که از طرف اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختصاص داده شده برای شما. به خاطر خدمات شما یک کمیسیون عالی شورای مهاجرین تشکیل شده. الحاج مولوی عبدالسلام حنفی صاحب معاونیت اداری ریاست الوزرا سرپرستی اون کمیسیون را دارند. له بلې خوا هغه کډوال چې له دغو مرستو برخمن شوي دي د اسلامي امارت له یادو اقداماتو یې خوښي څرګنده کړه او د ژمي په دې ساړه موسم کې د ورته لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. موږ د امارت اسلامي سره ډېره مننه کوو چې دا موږ ته راکړل، ډېر منندوی وکړو. د آینده دپاره په دې دا کافي نه دي. د آینده دپاره باید موږ سره نور کومکونه وشي، نور وشي، نغدي مرسته وشي، مځکې رایکول شي، دا رقم نورې مرستې وشي. 5 پارسل هم گندم داده، 5,000 روپیه پول داده، پول افغانی. دیگه که ما میخوایم که دیگه پیش هم دیگه کمک بیایه، امید دارم بیایه. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف ښار کې د هغو 2200 کډوالو کورنیو ته چې له ګاونډیو هیوادونو په جبري توګه راایستل شوي دي هرې کورنۍ ته د 15 بوجۍ غنمو او 15,000 افغانۍ نغدي مرستو لړۍ پیل شوه. د بلخ ولایت مرستیال والي د وروستیو واورو د ورېدو په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وویل چې د دغو اورښتونو له امله تر اوسه د مزار شریف اوسیدونکو او شاوخوا ولسوالیو لپاره هیڅ ډول ستونزه او یا ګواښ نه دی رامنځته شوی او د ټولو ولسوالیو لارې د یاد ولایت له مرکز سره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصې دي.
د بلخ ولایت مرستیال والي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او همدارنګه په اړوندو سیمو او ولسوالیو کې د واورو ورېدو له امله هیڅ کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې او له نیکه مرغه د دغه ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته او له ولسوالیو څخه مرکز ته ټولې لارې پرانیستې او د تګ راتګ وړ دي. الحمدلله مشکلات کلان نیست نبوده. تماما راههای ولسوالی به مرکز راههای مواصلات باز است. بعض ولسوالی‌ها که راه بند شده بود الحمدلله به توسط ریاست فواید ما از طرف ولایت هدایت شد و راه باز شد، از قبیل راههای ایرتن یا بعض ولسوالی کوهستانات مرمول یا البرز اینجا که مشکل کم بود انشالله حل شد. در کل که است در ولایت بلخ دیگه مشکل خاص نیست. همدارنګه نوموړي ټینګار وکړ چې تر دې دمه د خلکو د ځان او مال لپاره کومه جدي ګواښ نه دی رامنځته شوی او وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د اړوندو ادارو مسؤلینو د واورو له پیل مخکې د احتیاطي او مخنیوي تدابیر نیولي وو تر څو د ستونزو د رامنځته کېدو پر وخت ورته رسیدنه وشي. انشالله به تماما مردم ولایت بلخ با شمول شهر و اطراف ولسوالی ما اطمینان میتیم که کدام مشکلی که باشه انشالله مسئولین امارات اسلامی و مسئولین با چیشان میرسه و الحمدلله به خدمت مردم هست و هستن و هر مشکلی که باشه انشالله ما مردم در تماس و در روابط هستیم با امر ملت، با امر مسئولین و با امر ماسن سفیده، با امر علما همگی انشالله که در تماس هست کدام مشکل خاص مواجه نشده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې واورې ورېدلي چې د ځینو مواصلاتي لارو د بندېدو لامل ګرځېدلي دي. خو د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه کومه د پام وړ ستونزه نه ده رامنځته شوې او وضعیت په عادي ډول روان دی. کله پاچا د بلخ ولایت له دودیزو او ډیرو خوندورو خوړو څخه ده چې د ژمي له رارسېدو سره د کورنیو او ښاریانو ترمنځ ځانګړی ځای خپلوي. په داسې شوي دي خو دغو خوړو لا هم خپل محبوبیت ساتلی دی. په مزار شریف ښار کې ځینې رستورانتونه هره ورځ د هغو ښاریانو کوربه وي چې د ښار له بیلابیلو سیمو او حتی له ګاونډیو ولایتونو څخه د کلهپاچي د خوړلو لپاره ورځي. د دغو خوړو یو شمېر مینوال وایي چې کلهپاچه د یو دودیزه خوراک په توګه د خلکو ترمنځ ځانګړی ارزښت لري او د هغې خوند او ځانګړتیاوې د دې لامل شوي چې د وخت په تیریدو سره لا هم خپل بازار ګرم وساتي. برای دوستان توصیه میکنیم که در روزهای زمستان مخصوصا در روزهای زمستان حتما برن تشریف بیارن در کله‌پزی و کله و پاچه را بخورن، در حالی که فواید خیلی زیادی داره کله و پاچه. همچنان در فصل سرما یکی از ویژگی‌هایش هست که آدم را داخل چیکار میکنه؟ گرم میکنه. غذای وطنی خود ما شما یکی از چیزهای معروف است، پایچه بسیار خوب است. مردای سابق که همه پهلوان بودن یا همه پرقدرت بودن اینمی پایچه و چیزا زیاد استفاده میکنن. پایچه غذای بسیار قوی است برادر. په همدې حال کې د مزار شریف د یو رستورانت خاوند د دې خوړو د پخلي په اړه وایي چې کلهپاچه په دودیزه طریقو او له ځانګړې پاملرنې سره تیاریږي. د هغه په وینا د ژمي په موسم کې د کلهپاچي استعمال نه یوازې د بدن په ګرم ساتلو کې مرسته کوي بلکې د خوړیزو ځانګړتیاو له امله د بدن د پیاوړتیا لپاره هم ګټور دی. دلیلش یک غذای مقوی است که به خاطر استخوان و کمردردی و پایدردی و چیزا فضل خدا فایدهش زیادتر است. دیگه غذاها که هست باز جایشان مثلا مثل پیزا و برگر چیزا قدر روغن داغ باز قدر مفید نیستن. یخنی پخته میشه و بدون کدام چی دیگه ضرر نداره. ورته مهال په دې برخه کې یو شمېر د نظر خاوندان په دې باور دی چې د دودیزو خوړو ساتنه او دود کولی شي د ټولنې په غذایي کلتور کې مهم رول ولوبوي. هغه خواړه چې له ډېره پخوا راهیسې لا هم د خلکو د خوښې خواړه دي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.